د یو بزرګ واقع لیکلې ده چې هغه وفات شو نه چا خوب کې ولیدو چې د مخ ته یو طرف مکمل تک تور دی تفوس وکړو څه چل دی وایي زه چې کله جنت ته راتلم نو په جهنم باندې مې تېرېدل وشو خوب کې ورته را بزرګ وایي د جهنم نه یو غټه اجدها مار را پورته شو او یو زورداره پنجه باندې زما دا مخ داسې ووه چې زما دا یو مخ داسې شو او وی ویله چې دا د دې وجې نه چې تا یو ځل جنۍ خو څه کې چې تا یو الک ته یو امرت ته یو بیګیري کس ته پر شهوت نظر سره کتلی دا د هغې سزا ده وایي زما دا مخ ځکه داسې دا انتهایی ډېره لویه ګناه ده هر سړی پکې مبتلا دی الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو د نظرونو حفاظت وکړي د دې د وجې نه خلک د ایمان نه محرومه کیږي امام ابن جوزی رحمت الله علیه واقعه لیکلې ده په ضم الهوا کې هغه وایي چې ما ته یو کس متعلق دا خبره راورسېده چې هغه بغداد کې و هغه 40 کاله اذان کړی مسلسل د اذان کولو ډېر لوی اجر او ثواب دی د قیامت په ورځ باندې چې څوک مؤذني د هغه سټ به اوچتي د هغه مرتبه به اطول الاعناق یوم القیامه راغلي ډېره لویه مرتبه ده د مؤذن مخکې زمانه کې به اذان دپاره خلکو هر سړي به ویل چې زه اذان وکم اوس دا ښه وکم ختم شوی دا چې جمع ودرېږي رامنډه کي خطبه هم ته اکثر لاړه شي چې خطبه لاړه تا نه خو بس هغه نامه عمل بنده شو بس هسې رالی او لاړې بس چې خطبه شروع شي حدیث مبارک کې راځي فرشتې چې کوم اجر او ثواب لیکي هغه بند کي بس مخکې راشي جمعات ته حدیث کې راځي د اوښ عمره بیا دویم نمبر راشي د غوا عمره چیلۍ نه چرګې عمره داسې اخیره کې چې خطبه شروع شي بس فرشتو دغه بندي برحال 40 کاله د اذان کړو او په عبادت کې دا ډیر زیات مشهور د نوم صالح وای ډیر دیندار و یو ځل د اذان د پاره بره منارې ته وخوتو مخکې لوډ سپیکرو سیستم خنو بس بره بخوت خاطر وای دغه مسجد سره په گاوند کې دی عیسائی کورو د چې کله بره وخوته اذان یې کاوه نو په دغه کور کې د عیسائی په کور کې په یو جنۍ باندې نظر شو او چې څنګه نظر یې وکړو نو د هغې بدنظرۍ د نحوست د وجې نه د هغې په حسن او جمال کې عاشق شو گرفتار شو بس ځان یې څه وکړو او فوراً واپسۍ کې رالی دروازه ورټکوي اواز کوي څوک یې وایي زه صالح یم مؤذن ته څه کې دلته مسلمان یې ولې خیر خدای دروازه کولاو کا تاسو مسلمانان خو ډېر امانتدار استئ خیانت نه کوئ مخالفت نه کوئ دا څه کې هغه ته قصه بیان کړه چې بس پتا مې نظر واقع شو بس بس هغې ورته ورکولاو دو ویل چې ته به ما سره نکاح کې هغې ورته وویل چې دا خو ناممکن دی چې تا سره نکاح ته مسلمان او زه عیسایه نه یم
زما استا مذہب بدل لے کو ته اسلام پرې نو بس نعوذ بالله دویل چې بس اسلام پرې خودو تم زه تیار د اقرار وکړو چې زما د اسلام نه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله براءت دی او د پیغمبر صلوات و سلام د شریعت نه مرتد شو مرتد دغه ته مرتد وایي سړی د ایمان نه رسته د اسلام نه رسته بل مذهب اختیار د شریعت کې داغه وجل جایز دی هر چا چې مړ بیا وته وایي دویم شرط مې دا دی چې د خنزیر غوښه به خوري ویل خنزیر غوښه هم ته چې ایمان مې پرېښود هغه یې پې وخوړه دریم شرط مې ویل دا دی شراب بس کې شراب یې پوس کړ چې شراب یې پوس کړل دا ډېر په نشه کې شو او د نشې نه چھت ته بره وخوتو او چې بره چت ته وخوتو وایي خپې وخېده کته راوغورځېدو او مردار شو وایي دا جینۍ پلار رالی ټوله قیسې ورته بیان کړه چې دقه رنګې د هغه مؤذن دی بس هغه ته کپړه تاو کړه بس کوڅې ته ښکته ګزار کړو چې بیا خلکو ته پته ولګېده نو هغو بس هغو ته پته ولګېږي چې دا مرتد شوی دی بس په یو ډیران کې ګزار کړو دا څه وجه وه دا د بدنظرۍ وجه وه بدنظرۍ دا اولنۍ سیړی ده صحابه کرام رضی الله عنهم هغو به د خپل نظر هغوی چې به روانو په لاره ښکته به یې کتل پیغمبر صلوات و سلام متعلق راځي پیغمبر صلوات و سلام به بره بره نه کتل ښکته به یې کتل لارې او منم احادیثو کې راغلی ده علي کړي دي چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې فلسطین فتح شو بیت المقدس چې کوم د مسلمانانو لومبنۍ قبله وه هغه د مسلمانانو په تصرف کې راله الله دې بیا راولي د مسلمانانو په تصرف الله دې بیا مسلمانانو کې د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه او د عمر فاروق رضی الله عنه په شان ځوانان را پیدا کی نو چې کم مجاهدینو کم صحابو دغه ته دننه کېده بیت المقدس ته او ښار ته نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم راوغوښته چې تاسو به راځئ یو خوشحالي ده د غیرو نم خپله قبله دوباره حاصل کړې ده یو ډېر د خوشحالۍ موقع ده نو د یهودیانو او عیسایانو دیو سازش وکړو چې ګوره دا مجاهدین او دا صحابه کرام دوی خو ډېر وخت خوشو چې مسافر دي او دلته جنگ جهاد کې مصروف دي د ښځو نه لرې دي راشه دیو ته په دې لاره کې ښایسته ښایسته جنکۍ ودروه چې دوی بدنظرۍ او په دغه کې مبتلا شي او دوی د خپل کار نه بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د دې په چال باندې پوه شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ټول صحابه ټول لښکر را جمع کو اے صحابو تاسو به ځئ ښار ته دننه بیت المقدس ته به ځئ ګرې د خپلو نظرونو به حفاظت کوئ بدنظري به نه کوئ کو بدنظري مو کړه ستاسو فتح په شکست بدل شوې ده تاسو ته داسې سازش شوی دی چې په لاره کې تاسو ته ښایسته ښایسته جنکۍ ودرولي دي د دې لپاره چې تاسو بدنظرۍ د ګناه کې مبتلا شئ او دا آیات مبارکه د قرآن مجید ورته ووایه چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم د مسلمانانو ته ووایه د قرآن آیات دی چې هغوی د خپل نظرونه ښکته ساتي او د خپلو عورتونو د حفاظت کوي صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې آیات مبارکه او نصیحت باندې فوراً عمل وکړو
خطه قتل ایسا سر او نه فتنه کې واقع نشو هغه ته فتح مونږ نه لګی راځي جنہ کې ودرو ډېر فارا عزتمند مونږ او تاسو د خپل نظر حفاظت وکړو نن سبا چې په عبادت کې مټاس نشتا خون نشتا اثر نشتا شوق نشتا بوجي من بوجي تلاوت بوجي هر یو بس په زور سړی کوي وجه دا ده چې عموما طبقه بد نظر غونته کی خطرناک گناہ کې مبتلا دي الله رب العزت دی منګ او تاسو لا د نظر د حفاظت توفیق را نصیب کی الله رب العزت دی زمنګ او تاسو د هر قسمه گناهونو نه محفوظ وساتي د ظاهری د باطنی د جسم د هر اندام الله رب العزت دی په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله